بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ نننی ویډیو د یو کتاب ریویو یا بیا کتنه ده. د دې کتاب په انګلیش کې نوم دی ایکیګای د جاپانیز سیکرټ ټو ا لانګ اینڈ هیپی لایف. ایکیګای د جاپانیانو د لوی او د خوشحاله ژوند یو راز، هغه یو راز ایکیګای دی. دا د دې کتاب نوم دی او دا کتاب لیکلی هیکټر ګارسیا دی. دې کتاب کې د جاپان د یو خاص صوبې اوکیناوا د خلکو ذکر کړی شوی دی. جاپانیان اصل د خپل اوږد ژوند لپاره په دنیا کې مشهور دي او بیا په جاپان کې د اوکیناوا صوبې خلک ډیر اوږد او صحتمند ژوند تیروي. نو دې کتاب کې دې لیکوال یا دې رایټر دا لیکلي دي چې د هغوی د دې اوږد او د خوشحاله او د صحتمند ژوند راز ایکیګای دی. د دې یو ټکی استعمالي جاپانیان چې هغې ته ایکیګای وایي. نو موږ به دې باره کې خبرې کوو. دې کتاب لوستو دوران کې ما دا نوټ کا چې د رایټر یا د لیکوال چې کوم دی ایکیګای باندې کمې خبرې کړي دي او جاپانیانو د ژوند نور اړخونه چې کوم دی زیات ډسکس کړي دي. ډېر څیزونه یې ډسکس کړي دي چې په کومه وجه باندې جاپانیان صحتمند دي او الله پاک ولې لوی ژوند ورکړی دی. د هغې یو دغه چې کوم دی د هغې یو حصه ایکیګای ده. خو دا ټول کتاب صرف په ایکیګای باندې نه دی بلکې په مختلفو څیزونو باندې دی. یو کتاب له ایکیګای نوم ورکړی دی. ایکیګای دې ته وایي چې یو سړي ته د خپل ژوند مقصد معلوم شي. مونږ به د کتاب پوینټ آف ویو نه خبرې کوو. د دې کتاب کې دی ویلي دي چې ستا د کوم ژوند مقصد وي په کوم کې چې ته خوشحاله یې هغې ته ایکیګای وایي او هغه چې کوم دی مونږ به څنګه معلوموو. نو د هغې دپاره چې کوم دی یو طریقه ښوولی دی چې ته به داسې کار وکړې چې ستا ایکیګای دپاره 4 څیزونه ضروري دي. یو خو داسې کار پکار دی چې هغې کې ته خوشحاله یې، کار ته کې ته پکې خوشحاله یې. مطلب که ته په زمیندارۍ کې خوشحاله یې، که ته په ګاډي چلولو کې خوشحاله یې، که په ډاکټرۍ کې خوشحاله یې، که په دوکاندارۍ کې، هر څه کې چې ته خوشحاله یې، ایکیګای هغه کار ته وایي. دویم د ایکیګای په خاصیتونو کې دا ده چې د هغه کار دنیا ته هم ضرورت وي. مطلب چې ستا د خوښې کار داسې وي چې دنیا خلکو ته د هغې ضرورت وي. دریم دا ده چې تا ته پی باندې پیسې میلاویږي او څلورم دا چې هغه کار ته بهترین کولی شي. په کار دی چې ته ستا یو کار خوښي په کولو کې نو چې هغه بهترین وي او ستا په رنګې بل څوک نشي کولی. د دې کتاب شروع کې دا سړی اوکیناوا صوبې ته تللی دی جاپان او دا دغه چې کوم دی د هغه ځای نه سټارټ کړی دی. دا کتاب یې د هغه ځای نه سټارټ کړی دی. وایي چې زه هلته کې لاړم نو دغه صوبې او دغه کلی چې کوم نو ډېر زیات صفا او خلکو به چې کوم دی قدرتي خوراکونه کول او د هغه ځای خلک چې کوم دی همیشه په چهرې باندې مسکراهټ او اسمایل او ډېر دوستانه طریقې باندې به میلاوېده. او بله خبره یې دا کړې چې دې کې د هر یو سړي د ژوند یو مقصد و. لکه مطلب هر یو سړي ځان له یو کار ټاکلی و چې یاره زه په دې کار کې خوشحاله یم او دا زما د ژوند ایکیګای ده. لکه مطلب لکه یو سړی په سکول کې استاد دی او هغه د ژوند ایکیګای یا مقصد چې کوم دی استادي ده. نو دی په دې کې دونه خوشحاله دی که دی ریټایر شوی هم دی نو تر مرګه پورې چې کوم دی هغه کار د سور دپاره او د مزې دپاره کوي. دا نه چې زه ریټایر شوم نو زه به یې بس کوم. د ایکیګای نه علاوه دی دا ویلي دي چې یاره دغه کم خلک چې لوی ژوند لوی او صحتمند ژوند تېروي په هغې کې یو کار دی چې هغې کې سینس آف کمیونټي وي. هغوی د خپلې معاشرې باره کې د ښو باره کې سوچ کوي. د هغوی دا سوچ چې مطلب لکه زه همیشه خپل کلي له خپل ولس له خپلې معاشرې له څه ښېګړه روړم او مطلب لکه دې اپوزټ یې لکه څه غم یا څه څیز وله رونړم. د ساینټسټانو ډېر زیات په دې اوکیناوا صوبې باندې ریسرچ هم کړي دي او ساینسدانانو چې کومې مختلفې ریسرچ کړي دي نو په هغې کې دا خبره کړې شوې ده چې یاره د اوکیناوا د خلکو د صحت او د لوی ژوند راز په ښه خوراک کې دی، د ژوند په مقصد کې دی چې مطلب دوی ځان له ژوند یو مقصد ټاکلی کوي. په ایکسرسایز کې دی، دا خلک ایکسرسایز کوي او ډېر زیات ښه دوستان ساتي او د خپل خاندان ډېر زیات خیال ساتي. دې نه علاوه دوی یو خبره کړې ده چې دا خلک چې کوم دی خوراک کم کوي. مطلب لکه دوی یو ځان له رول جوړ کړی دی چې کله 80% زما معده ډکه شي زه به نور خوراک نه کوم. لکه تر اخره پورې خوراک نه کوي چې لږه خېټه تشه پاتې شي نو هغې پورې خوراک کوي او دا خو چې کوم دی مونږ ته د اسلام حکم هم دی.
دې لږ خوراک کولو لپاره چې کوم دی مختلف ټریکس جوړ کړي دي. یو دا ده چې بجای دې نه دوی په یو غټ پلیټ کې ډېر خوراک وړي، دوی په لږو لږو وړو پلیټونو کې مختلف خوراکونه وړي. لکه په یو کې لږ غوندې کې ګازرې پرتې، په یو کې لږ غوندې کې مطلب لکه ام پروتي، فروټ پراته وي، په یو کې لږ غوندې روجي، لږ غوندې کې دالي. نو دغسې چې مطلب لکه دوی کله خوراک کوي نو ذهن وایي چې ګینېره ما ډېر خوراک وکړو، خو هغوی اصل کې لږ کړی وي. دې نه علاوه دوی خپل کمیونټي یا ارګ ګرد کوم ماحول چې دی په هغې کې د یو بل مدد ډېر زیات کوي. دوی د یو بل ډېر زیات مدد کوي. دوی په وجه باندې هر سړی خوشحاله وي او بیماریږي نه. په دې کتاب کې ډېر زیات مختلف نوي ټاپکس ډسکس شوي دي چې داسې څه ورډز دي یا داسې څیزونه دي چې هغه ما په لومړي ځل اورېدلي دي او بهر ملکونو کې هغه انډر ډسکشن دي. نو دې کتاب د ریویو کولو غټ مقصد دا هم دی چې تاسو ته هغه آیډیاز یا هغه ورډز را مخې ته کړم. ایجنګ اسکیپ ویلاسټي دی یو ټکی استعمال کړی چې مطلب لکه په داسې طریقې باندې خپل ژوند تیر کړي چې ستا صحت ورځ په ورځ ښه کېږي او خرابېږي نه. مطلب لکه ژوند به د سړي چې کوم دی نو اوږدېږي او لنډېږي به نه. د هغې دپاره مطلب دی لکه دا ده چې ساینس ترقي وکړي، ښه علاجونه جوړ شي، ښه خوراک جوړ شي، خلک ښه اکسرسایز کوي، د خلک ښه ځان خیال ساتي، نو ژوند به همیشه چې کوم دی اوږدېدو طرف ته روان وي او د انسان ژوند به چې کوم دی لنډېږي نه. لکه اوس مطلب که زمونږ په علاقو کې عام د خلکو ژوند شپېتو اویاو کالو پورې دی، نو که مطلب لکه ښه ټکنالوژي او ښه هسپتالونه، ښه خوراکونه او داسې څیزونه راشي، نو کیدای شي 100 کاله پس دې علاقه کې د خلکو ژوند 80 کاله پورې شي. بل دی دا خبره کړې ده چې د صحتمند ژوند دپاره همیشه تاسو کوشش کوئ چې نوي څیزونه زده کوئ. همیشه کوشش کوئ چې نوي څیزونه زده کوئ. دا داسې لکه چې ذهن یا مازغه چې کوم دي د ایکسرسایز کېږي. تاسو به لیدلي خلک جیم ته ځي چې ایکسرسایز کوي نو لاسونه، خپې او مسلز ډېر زیات ډیولپ شي. نو دغه رنګ که تاسو نوی انفارمیشن کوئ، نوي بکس وایئ، نوي څیزونه ستاسو مخې راځي، نو ستاسو ذهن به چې کوم دی هغه به تیزېږي او دا هم ښه صحتمند ذهن به وي ستاسو، او دا د صحتمند او د اوږد ژوند طرف ته چې کوم دی یو غټ کنټریبیوټینګ فیکټر دی. دې نه علاوه دا ویلي دي چې کوشش کوئ چې سټرس ډېر زیات نه هلئ، ډېر ټینشن مه هلئ. او د هغې طریقه دا ده چې بل سړي له ډېر ټینشن مه ورکوئ. چې تاسو نورو خلکو له ټینشن ورکوئ چې معاشره کې دا رواج عام شي، نو تاسو ته به هم سټرس او ټینشن کمي. او سټرس چې کوم دی ژوند ختموي او کموي. معمولي غونډې کې پکار دی او ډېر زیات نه دی پکار. مطلب لکه دونه پکار دی چې تاسو خپل روزانه روټین بیخي بېغمه کېدل هم نه وي پکار، چې تاسو خپل کار ښه کوئ، دونه پکار دی او دې نه کم نه دی پکار. دې نه علاوه دی ویلي چې اټلیسټ د ورځې چې کوم دی د جاپان دغه خلک اوکیناوا صوبې والا 20 منټه واک کوي او دوی چې کوم دی فروټ ډېر زیات خوري او دوی چې کوم دی سبزیانې ډېر زیاتې خوري. نو دا د دوی د اوږد ژوند یو راز دی. دې نه علاوه دوی کم از کم 7 یا 9 غنټې خوب کوي او سحر ډېر زیات وختي پاسي. دې کتاب کې د یو دغه سایکالوجیسټ ذکر دی. هغې ویلي چې یاره د ژوند مقصد پیدا کول چې کوم دی ډېر زیات اسان کار دی. لکه یو سایکاټ دی، هغه وایي چې یاره زه چا ژوند مقصد ډېر زیات په اسانه پیدا کولی شم. که خدای مکړه یو سړی راشي او چاته وایي چې ستا ژوند ډېر زیات بې مقصده دی او زه تا مړ کوم او په دې دغه باندې په دې ځمکه باندې مطلب لکه ستا څه ضرورت نشته دی، خو ته ماته یو وجه ووایه چې ستا ولې څه ضرورت دی. نه به ورته ووایي چې یاره زه دا ښه کار کوم، دا ښه کار کوم، دا ښه کار کوم. نو دا د هغه د ژوند مقصدي دي. دوی یو ټکی استعمال کړی دی ایګزسټنشل کرایسس، چې مطلب لکه زما د وجود انګلیش او پښتو کې ماله دې ترجمه نه راځي چې یو سړی د خپل ژوند مقصد باره کې حیراني. بعض ټایم خلک ډېر زیات ټینشن کي، هغوی سره هر څه وي، پیسې وي، د دنیا سهولیات او هر څه ورسره وي، خو په ژوند کې چې مقصد نه وي نو هغه خلک چې کوم دی په ټینشن کې وي. دوی پکې د یو تھراپي ذکر کړی، سایکالوجسټ موریټا تھراپي یا موریتا تھراپي یو څیز استعمالوي چې هغې کې خلکو ته دوی د ژوند مقصد ښوولی کېږي. نو دا یو نوی ټکی دی چې ما چې کوم دی مخکې نه و اورېدلی. دې نه علاوه دوی ویلي چې د اوکیناوا صوبې د خلک چې کوم دی دوی خپل فری ټایم چې کوم دی په ناسته او په ضایع کولو او په خبرو په ګپ شپ باندې نه تېروي. دوی همیشه څه کار کوي، مطلب لکه چېرته کې خپل کور صفا کړي، چېرته وځي کې بوټي ولګوي، چېرته کې د فروټ ونه ولګوي، د ګلونو ونه وکري او مختلف کارونه سپیشلی ګارډنینګ کوي، باغباني کوي، وړه وړه څوک کله دوی اوزګار وي. دې سره چې کوم دی دوی صحت هم ښه او کمیونټي او علاقې ته چې کوم دی فایده هم کېږي. په انګلیش کې یو ټکی استعمالېږي ملټي ټاسکینګ، لکه ډېر کارونه 2-3 کارونه په یو ځای باندې کول.
ملټي ټاسکینګ بعضې خلک وایي ډېر زیات ښه دی، خو دې کتاب کې ما ته دا خبره مخې له راغله چې تاسو 2-3 کارونه په یو ځای باندې کوئ نو هغه هر یو کار به ستاسو ګډوډي. د دې نه ښه خبره دا ده چې ایټ ا ټایم سړی یو کار کوي، په زبردستې توجه سره یې کوي، نو په دې کې به چې کوم دی ډېر زیات مطلب لکه ډېر ښه به کار کولی شي. یو نوی ټکی چې دوی کوم استعمال کړی دی هغه ټیکنالوژي فاسټینګ دی، یا مطلب دا دی د ټیکنالوژي د څیزونو نه روژه نیول. مطلب یې لکه دې کې بعضې خلک داسې کار کوي چې هغوی د هفته کې 2 ورځې یا په میاشت کې 4-5 ورځې موبایل له کمپیوټر له ګاډي له هېڅ شي له ګوتې نه وړي، او دې څیزونه پرهیز کوي. دا هم د دوی د ژوند د اوږدېدو د صحتمندېدو یو راز دی. جاپانیان هر یو کار چې کوم دی په اسانۍ سره کوي، مطلب لکه سمپلی ساتي، همیشه یې نوی کوي، هر یو څیز پکې نوی کوي، خو ډېر په سمپلیسټي ساده توب باندې کارونه کوي. او بل دا ده چې دوی لیزي نه وي، دوی مطلب لکه کامچوره نه وي، او مطلب لکه کار ټیک کوي خو په سمپلیسټي سره یې کوي، لکه ډېر کین چې څه ته پښتو کې وایي هغه څیز پکې نه وي. اکیګای د دې یو ډیفینیشن په دې منځ کې دوی ورکړی دی چې هغه کار کوه چې کوم ستا خوښي، او دا کار چې کوم دی د ژوند تر اخره پورې کوه. د ښه او صحتمند ژوند یو راز دی دا ویلی چې خلک فیسټیولز کوي، مطلب لکه ستاسو چې کوم رسومات دي، اخترونه دي، ودونه دي، کویدنې دي، خوا دې خوا، په دې کې ډېر زیات شمولیت کوي، او دې کې ډېر زیات په خوشحالۍ باندې چې کوم دی نو دوی پارټیسپیشن کوي. د اکیګای مطلب دا نه چې ته دې څیزونه ډېر تیز کوې، مطلب دا دی کامنس سره کوه، لکه مطلب لکه کامچوري مه کوه، خو په سکون سره کوه، ډېر په ځان باندې تعدي او دا څیزونه چې کوم دی راوستل نه وي پکار، ځکه چې دا د اکیګای خلاف دی. د دې اوکیناوا صوبې د مشرانو نه پکې د انټرویو اخیستلي نه تپوس کړی دی چې تاسو د اوږد او د صحتمند ژوند راز څه دی. نو هغې کې یو ویلي چې یاره مونږ ډېر زیات څه باره کې ورید نه یو، مطلب ډېر څه باره کې ټینشن نه هلو، چې په لاره ځو هر چا ته سلام کوو، چا ته مسلې نه جوړو، مسلې حل کوو، زړونه کوله وساتو، همیشه بوټي کرو، او بوټو کې چې کوم دی نو ګوتې موتې وهو د فروټو یا د ونو د ګلونو بوټي کرو، او څه څیز په جلدی کې ډېر زیات نه کوو، دوستان جوړو، مسکراهټ هم په چهرې باندې، نورو خلکو سره مدد کوو، پیدل ګرځو، مالګه چې کوم دی 10 ګرام پر ډے، لکه د ورځې 10 ګرام نه زیاته مالګه نه خورو. دا جاپان د حکومت د طرفه یو سټینډرډ دی، دې نه دی کمه مالګه خوري. همیشه ډېر زیات مختلف فروټ خوراک کوو، مطلب لکه صرف یو څیز نه خورو چې روزانه د جوارو روټۍ. دوی ویلي چې په اوکیناوا صوبو کې چې کوم خوراک کیږي نو دا خلک په کال کې تقریبا 206 مختلف څیزونه خوري، نو هر سي نه دی د مختلف ویټامینز او منرلز ملاویږي، یا د صحت راز دی. او په یو ورځ کې تقریبا 18 مختلف څیزونه خوري، او په دې کې چې کوم دی سبزي او فروټ ډېر زیاتي. دوی وایي چې که تاسو غواړئ چې یاره موږ د مختلف څیزونه وخورو، نو چې کوم 8 غټ قوس قزح د بوډۍ ټال کې چې کوم رنګونه دي، رینبو کې چې کوم کلرز دي، لکه ګرین، ریډ، یلو، بلو، مطلب لکه ستاسو خوراک په پلیټونو کې هغه څیزونه پکار دي، لکه ګازره، بادرنګ، سلادو پاڼې، پیاز، ساګ، غوښه، دالونه، د هر یو څیز مختلف رنګ دی. چې څومره ستاسو په ټیبل باندې رنګونه ډېري، مطلب ستاسو فروټ کې ویرایټي ډېر زیاته ده، او تاسو به صحتمند یې. میان وایي ډېر زیات خورئ، او چیني دا خلک بیخي نه خوري. د چینو دپاره لکه دی صرف چې کوم دی د ګنو جوس کی. دې کتاب کې ویلي دا ما ته نه وه پته چې ګنو جوس چې کوم دی انټي کارسینوژن دی، یا د کینسر خلاف مدافعت پیدا کوي. چې ګنو جوس څوک څکي نو هغې ته به کینسر نه کېږي. دی لیس کیلوریز، مطلب لکه ډېر زیات تیلو والا غوړ خوراک نه کوي، مالګه لږه خوري، او خوراک لږ کوي 80%، څنګه چې ما مخکې ووي سټمک، مطلب لکه خېټه مړۍ، ویرایټي په دغه کې ډېره زیاته وي. یو ټکی پکې استعمال شوی نیوټریشن پویټري، د خوراک غربت، مطلب لکه داسې خوراک کول چې هغه هغې کې لکه یا ویټامنز کمی، یا پکې پروټین کمی، یا پکې څه بل څه څیز کمی، نو دې ته نیوټریشن پورټي یا د خوراک غربت وایي. دوی وایي چې کیلوریز، مطلب لکه طاقت دی په خوراک کې لږي، خو چې مطلب لکه طاقت مطلب لکه کیلوریز پکې لږي، غوړ پکې کمی، خو چې نیوټریشن پکې زیات دي، تا ته ویټامنز او مختلف منرلز او داسې څیزونه ته ډېر زیات میلاویږي. دې نه علاوه دوی ویلي چې په هفته کې یو ورځ 2 روژه هم د ښه صحت دپاره ضروري ده. دوی انټي اکسیډنټس دا خوراکونه دي، مطلب لکه زموږ چې کوم دا شنې چای دي، دا چې کوم دی ډېر زیات زبردست څیز دی، دا وایي ډېر زیات څکي. د ورځې کم از کم 1 پیاله څکل پکار دي، ډېر زیات هم نه څکل پکار. یو بل څیز دی
جاسمین یو ګل دی د هغې چای استعمالوي او یو ټکی استعمال کړی دی سپینې چای وایټ ټي دا زه هم نه پېژنم چې دا څه ته وایي او دې نه علاوه دوی وایي چې دوی میټې ډېر زیاتې خوري دا میټه زموږ د یخنۍ موسم کې چې کوم میټې میلاویږي نو دا ډېر زیات زبردست دی دا ماته پته نه وه دې نه علاوه دوی خپل ریګولر چیک اپ هم په هسپتالونو کې کوي نو دا چې کوم دی سره د دوی خوراک زبردست دي د ایکسرسایز یو دغه باره کې دوی خبره کړې ده په جاپان کې چې په ریډیو او په ټي وي باندې دوی ته د ایکسرسایز چل ښیي دوی ډېر زیات د جیم والا سخت ایکسرسایز نه کوي ایروبیک ایکسرسایزز ورته وایي که څه ورته وایي دوی داسې نرم غوندې ایکسرسایز کوي لکه ګرځېده وغیره یا یوګا ټایپ چې دا ورته په ټي وي باندې ښیي او روزانه سهار وایي خلک د 15 کسانو ګروپ یي او ایکسرسایز خامخا ګړومنی دی ټول ناول ایکسرسایز کوي یوګا یو ایکسرسایز دی ډېر مشهور هغه هم دی کوي ټای چي یو دی هغه کوي د چاینیز یو مارشل آرټ دی هغه سیز کوي او یو کویګونګ یو ایکسرسایز دی د هغې مطلب لکه دغه ایکسرسایزونه دی کوي یو ټکی استعمال شوی دی بون ډینسیټي دا زموږ د مشرانو یې د پلاني سړي هډوکی دروند دی دا موږ ته نه په دې کنسپټ زه نه پوهېدم دوی وایي چې یاره د ښه خوراک د وجې نه دوی بون ډینسیټي یا دوی هډوکي ډېر زیات مضبوطي دې نه علاوه شیاتسو یو ایکسرسایز دی او د ساه اخیستو ایکسرسایز دی ساه اخیستو باندې ځان له کتابونه هم دي او دوی چې کوم دی د ساه اخیستو یو ایکسرسایز کوي د ساه اخیستو چې څومره تاسو ډیپ او اوږدې ساګانې اخلئ د دې ایکسرسایز کوئ دا د ښه صحت راز دی یو خبره دوی دا کړې چې همیشه مطلب لکه سټرس مالی ځان ټینشن کې کوئ نو او د جاپانیانو یو متل دی چې 7 ځل وغورځېږه خو پاسه 8 ځل مطلب دا دی چې هر ځل ته غورځېږې نو دوباره را پاسه بله خبره دا ده چې دوی دا وایي چې یاره همیشه په اوسني ټایم کې په پریزنټ کې اوسېدل پکار دي کم چې ټایم چې تیر دی باره کې مه خفه کېږئ مستقبل باره کې هم ټینشن مه اخلئ اوس چې سره کم ټایم دی په دې کې ټولو نه بیسټ کار کوئ همیشه وایي چې تاسو له الله پاک نعمتونه درکړي دا اینی ټایم واپس تللی شي نو همیشه دې لپاره ځان تیار ساتئ چې که مانه یو څیز لاړ شي چا نه یو څیز لاړ شي چېرته ګاډی لاړ شي یا څه پیسې لاړې شي تاوان وشي بل څه نو مطلب لکه ځان همیشه ذهني دې ته تیار ساتل پکار چې دې نه بغیر به زه خپل ټایم څنګه تېروم ځکه چې هر یو څیز په دنیا کې فاني دی او یو نه یو ټایم که چا څوک خوښي یا څه ځای خوښي یا ګاډی خوښي یا پیسې نو هغه یو نه یو ټایم تللی دي دوی جاپانیانو باندې د بودیزم او د دوی یو بل مذهب دی یا فالو کوي دا یې په ډېر زیات اثر دی وایي کې دوی وایي چې هر یو څیز فاني دی او دې باندې دوی دونه اثر دی دوی ارکیټیکچر باندې هم د دوی اثر دی نو په کتاب کې لیکلي چې په یورپ کې کومې غټې زړې قلاګانې دي د سوونو کلونو نه چې کوم دی هغه ولاړې دي د دې مقابله کې جاپان چې کوم ارکیټیکچر دی لکه دوی چې کوم ټیمپلز مندرې جوړوي یا کورونه جوړوي نو هغې کې اکثر د لرګي استعمال ډېر زیات کېږي او هغه همیشه 10 کاله پس دوباره بیا جوړول پکاري نو وایي لکه دا د دې شاته دا ذهن دی چې مطلب لکه هر څیز فاني یو څیز هم پرمننټ مه جوړوئ نو دوباره جوړول لکه خو په هغه زړه طریقه باندې په روایتي طریقه باندې جوړئ یو ټکی دی استعمال کړی دی انټي فریجایل دی وایي چې یو څیز داسې چې هغې باندې لکه څه طوفان یا څه څیز راشي یا ختم شي یو داسې چې هغه ریزیلینس وي چې هغه دوباره واپس جوړ شي لکه یو شی ختم شي یا دوباره جوړ شي او انټي فریجایل دی ته وایي چې په یو سړي باندې څه سخته یا کرایسیس یا په ځي باندې په خار او په کپنۍ باندې اړ شي یا د هغې سره نور ډېر زیات ښه شي نو جاپانیان چې کوم دی انټي فریجایل دي دوی همیشه چې کوم دی داسې ټایم تېر کړی دوی باندې څه سخته تېره شوې ده نو هغې نه پس دوی بیا نور ښه شوي دي لکه دوی باندې ټمبم پرېوت هغې نه پس دوی نور زیات ښه شو سونامي پې اوس ریسنټلي راغه مونږ وکته هغه ښارونه د هغې نه پس دوی دوباره ډېر زیات ښه جوړ کړه دوی ډېر زیاته یو زبردسته خبره په اخره کړې چې لایف از ناټ ا پرابلم ټو سالو ژوند یو مسله نه ده چې ته یې حل کړې بس ژوند دا دی چې همیشه مصروفه اوسئ په هغه کارونو کې چې کوم ستاسو خوښي کوم سره مینه کوئ او همیشه خپل ارد ګرد هغه خلک ساتئ چې کوم تاسو سره مینه کوي او دا خبره ده نو دا بوک بیسیکلی ایکیګای باندې او ایکیګای د ژوند مقصد ته وایي خو دې کې د جاپانیانو د ژوند نورې طور طریقې هم ډسکس کړي دي ما غوښتل چې دا کتاب زه ریډ کړم او دې ریویو تاسو ته ووایم ځکه چې مطلب لکه بعض ټایم انګلیش څوک نشي ویلی یا چا سره ټایم نه یا څه نو ما چې دا کتاب ما ووایي چې تاسو ته د دې ریویو یا بیا کتنه وکړم امید دی چې تاسو به خوښ شوي که تاسو بل کتاب غواړئ چې ریویو کړم نو په کمنټس کې ووایئ او دې نه علاوه نور چې کوم کتابونه که زما نظر نه تېرېږي دې ریویو به ټایم په ټایم راولم
تاسو هم کتابونه وایي او ریویوز یې ورکوئ، خلکو سره یې شیر کوئ. د لوی الله په امان خوشحاله او آباد اوسئ.